خپل د فیسبوک د آی ډي نوم به څنګه چینج کوو وطنوالو بعضی نیم کسان خپل د فیسبوک د آی ډي نوم کیدی یا په سپیلینګ کې مسله راشي یا یو نوم کیدی بیا خپل نوم ته راړی نو ډیرو وطنوالو ته پته نه چې موږ به خپل د فیسبوک د آی ډي نوم په څه طریقه باندې چینج کوو ځکه فیسبوک والا په ډیر زیات اپډیټس راويستي دي هغه سیټینګ هغه اپشن به لاول په یو ځای کې یو وس په بل ځای کې تاسو ته ملاويږي نو ډیره په اسانه باندې تاسو خپل د فیسبوک د آی ډي نوم چینج کولای شئ په نننۍ ویډیو کې به موږ دا طریقه زده کوو چې موږ خپل د فیسبوک د آی ډي نوم څنګه چینج کوو یو ډیره اسانه طریقه ده او سمپل طریقه ده زما یو مرګره دی هغه خپل د آی ډي نوم چینج کړي نو ما ورته دا نوم چینج کړی دی د سره سره مې د سکرین ریکارډینګ هم کړی دی ما وی چې زما نور وطنوال هم طریقې زده کی کچاته پته نه نو د دې ویډیو په مدد سره بیا تاسو خپل د فیسبوک د آی ډي نوم چینج کولای شئ راځي وطنوالو چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو که ویډیو مخ خوښ شي ویډیو د سره لایک کړئ ویډیو د سره شیر کړئ ویډیو د ځان سره سیو کوئ چې بیا د نه ورکیږي نه دین علاوه وطنوالو زما د یوټیوب چینل لازم سبسکرایب کړئ په دې سکرین به تاسو شو کیږي دا لازم وزټ کړئ دا سره لازم سپورټ کړئ که څوک ما سره رابطه کول غواړي زما انستګرام ته راشئ زه به درته په خپل باندې میسج کوم خو میسج لګ لیټ کیږي نو دا غي د لپاره به بخنه غواړم لګ انتظار به راته کوئ راځي وطنوالو چې دا طریقه د موبایل په سکرین باندې زده د دې لپاره به تاسو خپل فیسبوک کولاو کړئ فیسبوک چې کولاو کوي په دې 3 ډاټس په کلیک کړئ دینه پس په لګ لاندې سکرول کړئ په سیټینګ اینڈ پرایویسی په کلیک کړئ بیا به دوباره تاسو په سیټینګ باندې کلیک واخلئ بیا به په دې اکاونټ سنټر باندې تاسو کلیک کړئ دینه پس په دې خپل پروفایلز باندې کلیک کړئ پروفایلز چې تاسو کلیک کړئ تاسو د آی ډي نوم چینج کول غواړئ نو په هغه به کلیک واخلئ خپل په دې نیم به بیا دوباره کلیک کړئ په دې چې کلیک کړئ بره تاسو کته شي بره خپل فرست نیم ولیکئ لاندې خپل میډل نیم ولیکئ که تاسو میډل نیم وي کنه لیکئ نو دغه ته ضرورت نشته په اخر کې خپل لاست نیم ولیکئ ټیک شو دینه پس په بیا تاسو ریویو ټو چینج باندې کلیک واخلئ دلته کې به تاسو خپل نوم چک کړئ چې آیا ما صحیح لیکلی دی که نه دی بیا د هغې نه پس په تاسو سیو چینج باندې کلیک واخلئ دا به لږ شانتې لوډینګ وکړي دې نه پس تاسو کته شي چې زمونږ نوم چې کوم دی هغه په صحیح طریقې سره اپډیټ شو دا به لږ ریفریش کوي ګورئ زمونږ نوم چینج شو ډیره مننه دغه سمپل طریقې وخه که بیا هم صحیح په کمنټ